السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مینوالو څنګه چې تاسو ته پته ده زموږ چینل دی او په هغې باندې زه ستاسو د پوهنې لپاره کلیګرافي سره ریلیټډ چې څومره پوهنه ده د هغې باره کې زه تاسو ته ګاهې به ګاهې چې کوم دی ویډیوز در کوم او هغې معلومات تاسو له در کومه. نن چې کوم زموږ سبق دی هغه د دال باره کې دی که خیر انشاءالله. نو دغه دال څنګه لیکل کېږي او د دې شیپ څنګه دی، د دې لینث ویډث سایز څنګه دی، د هغې باره کې زه تاسو ته اپکمنګ چې زموږ کومه نیکسټ ویډیو ده هغه به د دې باره کې وي. که خیر انشاءالله ویډیو وګورئ او زده کړه ترې وکړئ او که خیر چینل سبسکرایب کړئ او مخکې د دې چې کوم دی خپرونه وکړئ. نو راځئ چې دال وګورو چې دال څنګه لیکل کېږي، د دې شیپ لینث ویډث سایز څنګه. دا یو پوره کت په تاسو والی صحیح ده او د پوره کت چې کپ دی مکمل تر دې پورې لاندې طرف ته به لاړ شي، دغه پوره کت په لاندې بوځئ او د دال چې کومه کرسۍ ده، کرسي چې ورته موږ وایو، هغه به هاف قلم سره چې کوم دی جوړه کړئ، یعنې تر دې کارنره پورې تاسو سره به یو ډېر ښایسته ښکلی دال جوړ شي. د دې چې کوم هغه د اصولو مطابق کوم هغه حساب کتاب دی دا موږ سره به چې کوم دی دا یو مکمل دا یو کت پی دا ځای دا به چې کوم دی نو موږ سره پوره کتي، یعنې دا ځای به موږ د یو کت دننه چې کوم دی را روانو داسې به یې جوړو. دا به پوره کت موږ دې ځینه اخیستی وي دې ځینه صحیح ده. بیا به موږ سره دا چې کوم دی د یو ایک صحیح ایک بټه دو کت دننه به موږ د دې دا ګولایش راولو او دا ځای به موږ سره چې کوم دی ایک بټه دو کت راځي او دا به موږ سره دو صحیح ایک بټه دو کت راځي. دا علاقه چې موږ سره کومه یوه وي دا د دې کرسۍ ده. دا بعضې خلک ډېره سټریټ راولي او بعضې خلک چې کوم دی لږه پترس راولي. دا ستا د خپل لاس چې کوم دی هغه خواږه دي چې ته پکې بیا څنګه خواږه اچې. د بعضې خلکو لږ یو ذره شانته کې سټریټ مزه کوي، د بعضې خلکو بالکل چې کوم دی نو په لاین باندې پروت مزه کوي. بعضې خلک خو چې کوم دی دا کرسۍ ده دا چې کوم دی داسې جوړوي. د هر چا د لاس خپل خواږه دي، لکه فار اگزامپل دا داسې شو. دواړه قسمه دال تاسو لیکلی شئ. په دې باندې انتهایی زیات چې کم دی ستاسو پریکټس دی. وی هغه وی که نه وی اگر تمی خواهی که باشی خوش نویس می نویسو می نویسو می نویس. وی که ته غواړې چې زه د خوشخط نویس جوړ شم نو ته به لیکل کې لیکل به کې تر هغې پورې چې تر څو پورې ستا لیکل بیلنس شوي ني، په هغې کې یو قسم له خواږه ني راغلي تر هغه پورې. دغه ستاسو چې کوم دی د نن سبق و انشاءالله العزیز په دوباره په بل سبق کې به که خیر انشاءالله تاسو سره ملاقات کېږي. تر هغه دمه پورې په الله سپارم. د الله په امان.